یوه طریقه درته ښیمه که دا د عملي کوله د ټولو خلکو په منځ کې به درون باشخصیته او ګران وي. پوهېږئ څه ده؟ دا نبوي سنت طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت درلود. امام احمد ابن حنبل یو عالم دی، یوه ورځې د بغداد په بازار کې ګرځېدو، نو څپېټه یې اخیستی و، په شا یې روان و. دی د هغه وخت مشهوره امام و. ټول خلک دکاندارانو دکان پرېښودو، مزدورکارانو خپل کار پرېښودو، راغله ورته ودرېدل چې دا پیټه دې موږ کور ته وړو. د هغه رنګ تغییر شو، ورته وویل چې موږ مسکینان یو، که الله پاک زموږ پرده ونه کړي نو رسوا کېږو. په دې معنا چې خلکو ته چې څنګه ښکارو دا الله پاک په موږ باندې پرده غوړولي. که زموږ هغه اصلي څېره خلکو ته ښکاره شي، شاید څوک سلام را باندې وانه چي. بلکل همداسې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله به خپلې څپلۍ ګنډلي، په خپله به خپل د جامو کوم ځای چې ضرورت یې وګنډه، خپله به غوا یا پسه هر څه چې و لشل به. یوه ورځ له خپلو ملګرو سره په سفر و، نو ملګرو یې ویل چې موږ به یو پسه حلال کو. چا ویل زه به مثلا دا حلال کمه، چا ویل زه به اور بل کم، چا ویل زه به دا راوړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل زه به لرګي راټول کړم. صحابه حیران شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرګي راټولول؟ ویل چې نه، موږ ستا د مسؤلیت په غاړه اخلو، ته قرار کېنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې الله پاک دا نه خوښوي چې انسان دې له خپلو نورو ملګرو نه ځان پورته وګڼي، ناست یو په نورو دې امر کوي چې ته کار وکړه، ته فلانی ته دا کار وکړه، خپله ناست دي. دا د رهبرۍ یو ښه عادت دی چې په خپله به هم کار کې، په نورو به هم کې، برخه به پکې اخلي، خپله تعالی به په خلکو نه منې. عاجزي کوه، خلکو سره هماغسې چلند کوه څنګه چې تکبر، غرور، کبر دا مه کوه. الله پاک څه فرمایلي؟ ولا تمشي فی الارض مرحا. په ځمکه باندې داسې مه ګرځه چې لکه هر څه چې ته کوې، دا دنیا ستا د برکته روانه ده. ځان ډېر غره او ځان ډېر داسې په خیال او په دغه باندې مه ځه، په ناز او په ادا، ځکه چې تا اسمانونه او دغه نه دي را پیدا کړي. عاجزي کوه په لاره باندې چې تلې، ښه تواضع، څنګه چې دغسې انسان اوسه. ځان ښودنه، تکبر، بې ځایه غرور، کلنکاري، دا شیونه مه کوه. شکسته انسان اوسه، هر چا به ګرانې. الله پاک هم ښه اخلاق خوښوي. دا د ښه انسانانو صفت دی او ښه اخلاق دي. په قیامت کې به تر ټولو ډېر دروند شی د انسان په حسناتو تله کې اخلاق وي، ښه اخلاق. سلام علیکم.